د امریکا او طالبانو ترمنځ له تړون وروسته د محمد اشرف غني غبرګون او مهمه وینا. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې تړون لاسلیک شو. نن ولسمشر غني د همدې تړون په مناسبت خبري کنفرانس ورکړ. په دغه کنفرانس کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل د افغان حکومت لخوا د 5,000 طالب بندیانو د آزادولو په اړه هیڅ مخکې شرط او ژمنه وجود نه لري. طالبانو تېره ورځ وویل چې له امریکا سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته به د افغان حکومت له زندانونو څخه 15,000 طالب بندیان آزاد شي او دوی به هم 1000 تنه سرتیري آزاد کړي. خو ښاغلي غني وویل چې د یادو طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه له امریکا سره هم کومه موافقه نه لري. خو زیاته یې کړه چې امریکا په دې برخه کې یوازې اسانتیاوې رامنځته کولی شي. هغه وویل چې د بندیانو خوشي کولو صلاحیت د امریکا نه بلکې یوازې د افغان حکومت واک دی. ښاغلي غني زیاته کړه د 15,000 طالب بندیانو د آزادولو لپاره هیڅ ډول ژمنه نشته. دا خبره مو په وار وار ډاکټر خلیل زاد ته کړې. دا مسله د خبرو اجنډا کېدای شي خو مخکې شرط نشي کېدای. د یادولو ده چې تېره ورځ د طالبانو د قطر دفتر غړي شیر محمد عباس ستانکزي خبریالانو سره په خبرو کې د خپلو 15,000 جنګیالیو خوشي کول د یو شرط په توګه مطرح کړل او زیاته یې کړه که چېرې د دوی یاد شمېر بندیان خوشي نشي بین الافغاني خبرې به پیل نشي. خو ولسمشر غني وویل که چېرې د سولې خبرو په جریان کې باور رامنځته شي طالب زندانیان به خوشي شي. خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک غواړي دا باور ترلاسه کړي چې خوشي کېدونکي طالبان بیا وسله نه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه تقاضا شوې ده خو ویې ویل چې دا د مذاکراتو برخه کېدای شي. ولسمشر محمد اشرف غني په خپل ننني کنفرانس کې وویل چې د بین الافغاني خبرو لپاره به یو پلاوی اعلان کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک له مخې ټاکل شوی بین الافغاني مذاکرات د مارچ په 10مه نیټه پیل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې خبري کنفرانس کې هم دا راز ویلي چې د اورکم موده به غځول کیږي او اوربند به رامنځته کیږي. غني دغه راز د بین الافغاني خبرو د پلاوي د صلاحیت په اړه وویل چې دوی به قوانینو او د افغانانو حقوقو ته درناوی کوي خو وروستۍ پرېکړه به افغانان کوي. هغه په خپلو خبرو کې د جمهوریت پر دوام ټینګار وکړ او په خبره یې د نظام تغییر د یوې ډلې یا څو کسانو د خبرو صلاحیت نه دی او په دې اړه ولس خپله پرېکړه کوي. باور دا دی چې د بندیانو ازادېدل د امریکا سره د تړون برخه ده او ممکن آزاد شي. خو په دې باندې د غني ټینګار ښایي د دې لپاره وي چې طالبان په مستقیم ډول له حکومت سره د خبرو میز ته کېنوي. له دې وړاندې هم ولسمشر غني په اوربند ټینګار کاوه چې وروسته بیا اوربند ونه شو خو اورکم رامنځته شو. یعنی مطلب مرګ ته ونیسه تبې ته راضي کیږي. په هر حال ستاسو په نظر په دغه حساس وخت کې باید څه وشي او د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مې خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.